اللہ تعالی امتحان چی کئی اگے کے دو غرض ہے. یو غرض دائی چاگا سڑے مجرمی او اللہ تعالی پاگا رانیو سرا اغلا سزا ورکل غواړي. دا امتحان یو غرض دا. دا مقربین امتحان چی دے داغے غرض دا دے چی دنیا تا یو خی چی دا اگورا پتا میں خالی تبر آوستی دا نو دا خدای دا خدایی نا بیزار شو. زوی میں دا لمر کو نو دا خدای دا خدایی نا بیزار شو. لگا ہون دا لگا میں در باندے راوستا نو نوزو باللہ خدای تا دے کنزلی کل شورو. دا اگورا زمان مقبول ترین و مقبول ترین بندگان دی. لگا میں پر آوستا تندہ میں پر آوستا دا جنت نا میں بار کر دا خزو نا میں جدا کر او دا غید پاسم زہر نکرم. اول امتحان پا حضرت آدم علیہ السلام باندے شوئے. اول امتحان ذکر چھے اول ناسن دے ابو البشر دے نو اول امتحان پا غشن پا جنت کی اسی گی ورطوئے لے شو چھے اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما تو استاد بی بی پا جنت کی اسی گی فکلا من حیث شئتما دوارا خریس کئی چی چرتم خوخی لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. دے بوٹی تبنا نزدے کی گئی کہ نزدے شوئی نو خبنی التا شیطان خو غرق شوئے ہو. اگر کی خیالو کو چی دے آدم علیہ السلام پا سر باندے ما سر خو دسی موشو دے با عثمان سنگا پا جنت کے پاتی کی. عزیزانو دا دعا کرو چاگا شیطان خود جنی شیطان دے جنی پا دے بنی آدموں کی چکم شیطانان دی دیتا سوئی انسی شیطان آگا پا دے ناس دے پارام ریٹائر شوئے دے خدای دے دے انسی شیطانانو نساتا دا حرامیان چی دی اگلے چھتو ورکڑے یو سکنڈ اس آگا شیطان خود چرتا بزرگ کے درتا القا کئی او زړه کې بدر تک وسوسه چي او دابکی او دابکی او تب چرته په جنگ کېږي. دا انسي شیطانان به یو منټ کې په سرک باندې مړو ورځي. یو منټ په 15 منټه کې به بل سره په جنگ کې مطالبه وګر نزدیک یو خبره مو کې او ستا مخالف ته بلار شي بل ابو چې ګوره په سرک بټو پکې روډي او خړزار بجوش. دا انسي شیطانان اسوامه چې منځونو سره لغوندې د عقل ټریننګ مو کوي. ګیرو سرا حجونو سرا تسپو سرا لغوندې د سوچ ټریننګ مو کوي. زګیرو والا تسپو والا اجیان زما د ذات تجربه دا چې شدید چا مې په شیطانت لیدلی دي او په دوه جنګونو مې لیدلی دي. په جماعت کې بناستي په صف کې یو بل ته غوږ ورنږدې کی او د شیطانت خبره بولي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې منځونه وغیرہ په خپل ځای دي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں نے تپوسو کو سہر ٹیم کی چچا سے خوب لیدلے دے چیزی تعبیر حکم ویسے بیگام نے دے لیدلے بیگام نے دے لیدلے وی خدن بیگام ما یو خوب لیدلے دے او غک کیے دے او دا پیغمبر خوب چی دے اغا وحی غلط نہیں دروغ نہیں دا وحی ویزا پروتم اور یو دوکا سرالا و زید اللہ سنو نونی و موروانی کا سگورم چلارا کی یو سڑے ناس دے و یو ورطا ولار دے دا ناس پلاس کی دا اور پلاسونا و دا اور انگوری دی دا دے ناس دے خلیتے ورواچی و دا خلی اشلیگی و بیاوردی اشلیگی و بیاوردی دا اور پا پلاسونا خلش لی ہم پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ما تپوزو کی دا سوک دے ورہتے فن طلق مخ کے زا کہ مخ کے لارم دور تنور دے خزے و سڑی پکی گڑ وڑ پڑاتے دی کلے لمدے پاس روڑی و کلے خطا ہوئی کلے پاس روڑی و کلے یا اللہ دا سوک دی جی مخ کے زا
مخکې چې لاړم یو د وینې او د زوی تلاو دی پکې یو سړی غوپې وایي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي اخوانه کاڼی راشي دی په دې خوله ولګي بیا پکې وروغلم دا څوک ویا دواړه مې راونیول چې دا دومره قصه راته تاسو خود تاسو څوک یې او دا څوک ویا یو راته وایي چې انا جبريل زه جبرائیل علیه السلام وهذا میکائیل او دا دویم میکائیل علیه السلام دی یا رسول الله واوره چې دا سم درته وښود دا د اور په تنور کې چې کوم سړی او ښځه پراته وو دا هغه سړی دی چې خپله ښځه یې وه او پردو ښځو پسې به ګرځېدو او دا ښځه هغه ښځه ده چې خپل میړی یې وه او پردو سړو پسې به ګرځېده نو دا سړی او دا ښځه چې مړه شي د دوی قبر به د اور تنوري کله به لمبې پاس راوړي او کله ښکته تر قیامته پورې به په دې عذاب ګرفتاري دا د وینې او د زوی په تلاو کې څوک و یا رسول الله دا سودخور سود باندې به پیسې ورکولې غاڼې به کولې هغه د سود او د غاڼو پیسې به بیا خوري سودخور چې مرشي داغه قبر به د وینې او د زوی تلاو وي تر قیامت به پکې پروت دا خدای چې د اور په انګورو شلیدا او جوړېدا دا څوک و یا رسول الله دا هغه سړی چې په دې خله چرې دوه مسلمانان د جوړ کړي نو دوه به ورانول دا غي منس کې به شیطانت کولو اغي به په جنگ کو د به تماشا کول نو دا سره چې مرشي د قبر به په قیامت کې په قبر کې بده په دې عذاب تر قیامت گرفتاری زمون خله بداس نو زما عزیزانو عرض می داو چې جبا غرض چې څه ده غرض پیجنده پکار دي د جبه غرض زمون جبه سکه تاسو په لارو دي سرکونو دي کوڅو کې دا د نسل ګوري چې دا د دې جبه څه تسبیح کبیا په جرو کې دا د کلو خلک کې نه چرته د خپل جبه ته وګوري تاسو کله چا په بیٹک کې سره کې نه ته خپل جبه ته وګوري تاسو یو خبره چرته د سړی ته یو نو د جبه غرض په جنده پکار چې دا جبه الله صلی درکړي په دغه جبه به ته قیامت جوړه په دغه جبه به ته آخرت جوړه په دغه جبه به ته جنت جوړه او په دغه جبه به ته جهنم جوړه نو زمون جبه تباہ اے بزرگوی چی دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سر بچا لگ دی اور بدی چالے زما عزیزانو عرض میں داو چی جبی ٹک گئی جب اصلاح ہو گئی زمون خپلا جبه زمون جبه څنګه دي او زمون لایم زما جبه تاسو نه زیاته پړی تا او د جبه غرض په جندل پکار دي چې جبه الله صلی الله درکړي او دا جبه په سشي باندې عادت کول پکار ګورئ امتحان راغې تکلیف راغ ته علاج د چانه تپوس کې قرآن واستعینوا بالصبر والصلاة خدای نه امداد غواړي بالصبر والصلاة په صبر او په منځونو نتیجه به ترو ان الله مع الصابرین
الله بیا د صابرانو مرګره دی. تکلیف راغی الحمدلله وشکر لله. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پس شیطان ورا چې دا غنم دانې نه دی د تاسو ولې خدای منی کړی دا الله حکم وې دې کې دا اثر دی چې کدا تاسو خو ټول عمر په جنت کې پاتې شي کې دي وباسي نه نو دته چالو کو وقاسمهما قران وایي وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قسم ورته وکړه چې زه تاسو خیر غواړم. اوس علما دي چې آدم او د بیبي حوا غرض دا و چې قسم لا په دروغه سوکړي په دروغه سو قسم دانه خپل تواچولا قسم په دروغه. اوس تراشه پاکستان کې وایي او چې ما غونې مولا تراشي چې دا خبره ده دروغ ده قسم په هم کنه نو خو به کفاره ورکړي. څه کفاره ده؟ یا درې روزي دي یا بل څه مسکینان له روټه نه خو. اوس روزي را لې موږ له ډېر خلک راځي چا به د ګردې درد دي چا به د کمزې درد دي چا به د کمزې درد دي. او چې مالدار راشي ورته توبه مالدار راشي ده ما ته خو راشي ما ته دی تاسو دوا پکار ده د خانان او نوابان نه ماړه بوټیسته چې کور ورانی دي ما نه تاسو نه دا تکیډنی ټربل دی. یو دفتر کې رانه یو تاسو کوی دی دا ګردې درد لپاره تکلیفي مال ګردې درد علاج ما سره شته وی چې صدا روجې رالی مال روجې رالی ما سره چاړه دا ډیره تیرا ده ما دا ګرده به وشلم او وګورم چې دنه پکې څه چل شته کنه کڅ چلی خو روجې ورته معاف کیو کڅ چل دی بیا به پستن ولا وګڼم وی ول داسې کې ته ډاکټر ما نه لوي ډاکټر څوک دی وجنا عزیزانو دانه خپل تواچول الله د جنت نه خدا او خاوند دواړه بهر کړ. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین. امتحان راغی. اوس داس امتحان راغی چې 300 کال آدم علیہ السلام دغه بیبي جدا و 300 کال. اوس خدای ته څه وایي؟ خدای ته وایي چې یا الله یو کار خو شو اوس راته علاج وخا. نو فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم علیہ السلام وظیفه وغوښته چې د دې علاج راته وخا دا چې څه شي. الله ورته ویلي چې وایه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خدای په ځانم زیاته کړي کستا رحم نه نو کار نکي. الله ورته دا وظیفه کوي 300 کال آدم علیہ السلام او بیبي حوا دا وظیفه کړي 300 کال. نو 300 کال پس په نظر کرم وشو او د عرفات ته چې کوم اجان صاحبان تری وی هغه ته پته ده عرفات غونډای نه چر کوشه په ټوړو باندې نو دلته یو چار دیوالی غونډه تاو ده په دغه ځای کې د بیبي حوا او د آدم علیہ السلام ملاقات شو 300 کال پس. د عرفات میدان ته عرفات وای زکا چې دلته د بیبي حوا او د آدم علیہ السلام تعارف شوی خپلو کې زکا دې ته عرفات 300 کال. نو اشد بلاء الاقرب فالاقرب. امتحانات چې دي اول الله په مقربین باندې کوي. دا څه د ټکو خبره نه و. نو انعمت علیهم دا خلق دے چې دا الله په دومره ډېر عظیم امتحاناتو کې کنه جی کامیاب شو او خدای هیر نه کړي.
او دلته یو سوال ووري نو بس کوم چې آدم علیه الصلاۃ والسلام دا د دانه د غنم نه خړلې نو جنت نه به بار شوی نه وای نو مونږ به ټول په جنت کې. دا یو سوال. یو بزرگ ورته وی چې خبره دا نه ده، خبره دا ده چې آدم علیه الصلاۃ والسلام جنت ته بطور مهمان تلو او جنت به د الله د مقربینو د نیکانو د اوسېدو ځای. د آدم علیه السلام اولاد چې په جنت کې پیدا کېدل شروع شوی وي نو په جنت کې خو ابو جهل هم پیدا کېدی بیا کنه. تاسو ټول خلک چې په جنت کې پیدا کېږي په ایمان یې تاسو د جنت د پیدا کېدو قابل نه څه خبره کوم. موږ د جنت قابل یو چې په جنت کې موږ پیدا یا دا زموږ موجوده مین دي چې دا د جنت قابل دي چې په جنت کې دوی بچی شوی یا دا زموږ پلارانو ګوره قرباني تو بس دا کزوی خی پلاری خرابی کپلاری خی زوی خرابی سلوی د خدای قهر. نو ما ورته وی هغه سړي دغه خبره د اذر وره چې آدم علیه السلام د جنت نه زکه بار شو چې الله ورته وی چې ستا په املا کې چې دا ستا په اولاد کې کم پلیت دي او مردار دي د دې ټول ماده پراته ده ورشه د دې پلیت ماده وګرځوا دنیا کی پزمکه بیا واپس جنت ته راځه. علامه ابن اسیر لیکلی دي چې د آدم علی السلام د وفات په ورځ باندې ملائک رااله د غسل او کفن ورکو خوشبوئی په لګولو بی بی حوا او د دواړه په یو تابوت کې واچول او جنت ته یو. مستاسوله ټوي کنه د آدم علی السلام قبر پیدا کړي. نو عزیزانو عرض مې داو چې انعمت علیهم دغه خلق ده چې څوک په دومره عظیم امتحان کې کامیاب شي او الله نه ده هر کړي. انعمت علیهم داخله لکه ایوب علیہ السلام اتلس کال په کټ کې پروت اتلس کال دا سرمنه وخی د کټه چان شو. په خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن می راکا خو زړه او جبه می بچو ساته چې تا ته یادو. تاسو خیال ده نو تلس کاله په کټ کې پروت نو تلس کاله پس چې دنیا ته یو خود چې وګورئ اتلس کاله می په کټ کې سملولم زهیر نکړم. نو جبرائیل راواستولو ولزاو سره اوچت کا جبرائیل روچت کو ورته وی چې ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. خپاوا پزمکه چې خپاواله چینا راوته په چینا کې غوپا ورکا خو چې بار رويستو داسې و چې لکاډو دې بیمار شوی تیری دی. قران علاج بیا خو ده اوس مونږه وای چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت لخدای امر ورکه چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت لخدای امر ورکه. د دې ایوب علی السلام اته ځامن د چت لاندې شي شیطان ورته راغی د ځامنو باندې کوټه را پریوته ته واړه ته لاندې شي ول خخم شو ویلو الحمدلله چې د خخوالی نه مخلاص زول زما د خدای د زما منس کې حایل کېګه ما الله 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 شوف چې دا جوړ شو څو وخت کې نو هغه ته واړه مړ ژوند ځامن ورته الله بیا را ژوند کړ. عزیزانو د خدای مهرباني بیا د سړي چې د زمکه نه په اسمان کې کې په خدای قسم چې داغه مهرباني داسې نه دی راتلونکو جمعو کې بدا باس راشي چې داغه مهرباني داسې دی چې ستا جبه بل څوک یاد نه کی په دنیا کې او نه د بل چا صفاتو کی او داغه نه بغیر نو په دې زمکه بناسته او پاس په عرش کې بدرته لوح محفوظ کاری پزمکه بناسته او قسم په خدای چې ملائکی بدر لغازي ما په دې سترګو لیدلې په دې سترګو
د شپې په 1 بجه د قرآن یو حافظ هغه سره خسته نوجوان الکان دی او خسته ګيري سپینه ټوپه او سپینه جامې اغوستې دي او په جمعات کې لګیا دي گردان کوي او یو په لمبر هغه استاد ترازی او سبق دی وی او بیازي جمعه ډک یو بجنه ما چې سترګې پرانیستې دا منظر مې ولیدم ما چیرې دا دی جمعات کې خو درس دی د حافظانو نو دا به راپاسې دي چې بیا مې سترګې پټې کړې چې 15 منټه پس مې بیا کولو کې سمې سهار مې هغه استاد صاحب نه تاسو کو مسجد بیګا یو بجه ته چلو ول بچیا د ورځې ستړی شم په سبقونو نو کله کله د شپې چاته خیمه اپیریان او څنګه سړی چې چا لیدلې ده نو راځي دلته نږدې کړی ده درته یو خیم چا څنګه سړی تاسو خیال لرئ خبره دادا چې په دې دنیا کې د اسمانونو منظرونه خدای سړی ته خي په دنیا کې صرف دا چې دا جبه لگاو او تعلق دې لګ اسمان سره پیدا شي دا خلق انعمت علیهم تدغ لارې دې خدای مونږ ته مخې واخر دعوانا الحمد